راځي دوستانو اتم سوال ده یوه تابع راکړې ده د ساین تابع ده د دې مشتق کې پیدا کوم وای مساوي کېږي ساین اکس وای زبر مساوي کېږي په سوالیه انشاءالله په دې کې مشکل نه وي د ساین د تابع مشتق کوساین د اکس ده یعنې وای زبر د وای زبر مساوي کېږي په کوساین د اکس نو دوستانو د یادولو وړ ده چې وای مساوي کېږي په ساین د اکس پس وای زبر مساوي کېږي په کوساین د اکس او که چیرې وای مساوي کېږي په د کوساین تابع راکړې وي مشتق یې موږ پیدا کوو وای زبر مساوي کېږي په منفي ساین د اکس نو د دې تابعګانو مشتقونه په دې ډول دي انشاءالله ډېر مشکل به نه وي پکې نهم سوال وای مساوي کېږي په یو جمع اکس په توان څلور خپل په توان د منفي یو تقسیم پر پنځه تابع راکړې د مشتق یې موږ پیدا کوو راځه مشتق یې عین د اووم مثال په شکل ده د اووم سوال شکل لري راځئ په دې شکل عمل کوو فرمول یې هماغه دی که چیرې وای مساوي کېږي په یو یوه تابع وي د بل متحد جنسه اوس لکه د اکس د جنسه دا یو توان ولري وای زبر یا مشتق مساوي کېږي ان ضرب د یو په توان د ان منفي یو ضرب د یو زبر د دې فرمول څخه کار اخلو راځو په دې شکل عمل کوو وای زبر مساوي کېږي پر ان ضرب د ان قیمت منفي یو تقسیم پر پنځه دی دوستانو ضرب دی یو جمع اکس په توان د څلور په خپله په توان د منفي یو تقسیم پر پنځه منفي یو په دې شکل منفي یو تقسیم پر پنځه منفي یو یعنې د توانه یو کموون ضرب دی یو زبر دوستانو یو جمع اکس په توان د څلور د دې مشتق چې ونیسو د دې مشتق څلور اکس مکعب کېږي څلور د یو مشتق صفر کېږي او د اکس په توان د څلور مشتق څلور اکس په توان د درې کېږي په دې شکل دا د دې سره د ضرب په حالت کې ده خیالاتونه کې نور څه ده کوو وای زبر مساوي کېږي پر منفي یو تقسیم پر پنځه په خپله ضرب دی یو جمع اکس په توان د څلور په خپله کل په توان دی منفي یو تقسیم پر پنځه منفي یو مساوي کېږي پنځه مشترک نیسو منفي یو او پنځه منفي شپږ تقسیم پر پنځه توان کېږي ضرب دی څلور اکس په توان د درې کولی شو دا څلور اکس په توان د درې د دې سره ضرب کړو که په دې رقمونو هیڅ مشکل نشته همدا جواب ده لسم مثال وای مساوي کېږي کوساین د اکس تقسیم دی پر یو منفي کوساین د اکس تابع راکړې ده د دې مشتق یې غوښتی دی د دې مشتق پیدا کوو راځو ښایي مخکې د دې په شکل یو سوال هم حل کوم دوې تابعګانې د تقسیم په حالت کې په دې شکل که چیرې یوه تابع مساوي کېږي اف تقسیم پر د جي په شکل ولري وای یوه تابع ده اف او جي دوې تابعګانې دي د تقسیم په حالت کې دي نو د دې د مشتق د نیولو لپاره موږ ویلي وو چې وای زبر مساوي کېږي په اف زبر ضرب جي منفي جي زبر ضرب د اف تقسیم دی پر جي مربع راځو دلته د همدې فرمول په اساس مخکې ځو وای زبر مساوي کېږي پر جي اف زبر یعنې کوساین د اکس زبر ضرب دی یو منفي کوساین د اکس منفي د مخرج مشتق یو منفي کوساین د اکس زبر ضرب دی کوساین د اکس ښه
په دې شکل تقسیم دی پر جی مربع یعنی یو منفي کوساین د ایکس مربع. راځي دوستانو وای زبر مساوي کیږي په د دې فورمول په اساس سیټ زبر ضرب دی جی منفي جی زبر ضرب دی تقسیم دی پر جی مربع. راځي دوستانو مخکې ځو وای زبر مساوي کیږي پر د کوساین د ایکس مشتق منفي ساین د ایکس منفي ساین د ایکس په دې قوس کې دربوم منفي ساین ضرب د یو منفي ساین د ایکس کېږي او منفي په منفي کې دوستانو د دې هغه منفي کېږي منفي په منفي کې مثبت ساین ضرب دی دلته د دې مشتق ساین شو منفي ساین البته ساین ضرب دی کوساین کېږي ساین د ایکس ضرب دی کوساین د ایکس. ښه منفي علامه په خپله دوستانو دلته په دې قوس مشتق یو منفي کوساین د ایکس زبر منفي مثبت ساین د ایکس کېږي په دې شکل موږ دوستانو مخکې وویل که چېرې وای مساوي کېږي په کوساین د ایکس یوه تابع راکړې وي د دې مشتق چې نشته وای زبر یې مساوي کېږي په منفي ساین د ایکس منفي ساین د ایکس وای زبر یو مشتق یې خو که چېرې د دې په اساس وای مساوي کېږي منفي کوساین د ایکس وي دلته خو د یو مشتق صفر کېږي د منفي کوساین مشتق په دې رقم نیسو خو د دې وای زبر مساوي کېږي منفي په خپله نیسو دا منفي په خپله نیسو قوس خلاصوو د کوساین د ایکس مشتق څه ده منفي ساین د ایکس منفي ساین د ایکس په قوس کې لیکو په دې رقم خو وای زبر مساوي کېږي په منفي په منفي کې چې ضرب کړو مثبت کېږي مثبت ساین د ایکس کېږي نو دلته هم د دې مشتق مثبت ساین د ایکس شو مثبت ساین د ایکس ضرب دی کوساین د ایکس مثبت ساین د ایکس ضرب دی کوساین د ایکس دا منفي علامه په خپله هماغسې ساین د ایکس ضرب دی کوساین د ایکس تقسیم دی پر یو منفي کوساین د ایکس کل مربع. ښه دوستانو په صورت کې راځو په صورت کې دوستانو که فکر وکړئ مثبت ساین د ایکس ضرب د کوساین د ایکس منفي ساین د ایکس ضرب د کوساین د ایکس دا یو د بل سره خلاصېږي دا یو د بل سره خلاصېږي په صورت کې پاتې دي منفي ساین د ایکس وای زبر مساوي کېږي پر وای زبر مساوي کېږي په منفي ساین د ایکس تقسیم دی پر یو منفي کوساین د ایکس کل مربع. دوستانو همدغه جواب ده وای زبر مساوي کېږي په منفي ساین د ایکس تقسیم دی پر یو منفي کوساین د ایکس کل مربع. یو لسم مثال ده وای مساوي کېږي دوه تانجانت مربع د ایکس تقسیم د یو جمع تانجانت مربع د ایکس تابع راکړې ده او تانجانت یې موږ پیدا کوو په دې شکل عمل کوو دوستانو چې دا یې د وای تابع ده او وای زبر یې مساوي کېږي په سوالیان. راځئ دوستانو تابع لږ ساده کوو په دې شکل موږ خو د تانجانت قیمت پوهېږو چې تانجانت د ایکس مساوي کېږي ساین د ایکس تقسیم پر کوساین د ایکس. نو تانجانت مربع چې شو همداسې دنګه سره مربع کېږي ساین مربع تقسیم کوساین مربع او د یو جمع تانجانت مربع قیمت یو جمع تانجانت مربع قیمت مساوي کېږي یو تقسیم پر کوساین مربع د ایکس. نو د دې قیمت په دې رقم په لاس راځي دوستانو موږ پوهېږو چې ساین مربع د ایکس جمع کوساین مربع د ایکس مساوي کېږي په یو. که د مساوات دواړه طرفونه په ساین کوساین مربع وویشو په کوساین مربع په دې شکل کېږي دا دلته کېږي ساین مربع تقسیم په کوساین مربع هماغه تانجانت مربع کېږي تانجانت مربع همداسې اسانه لیکو تانجانت مربع د ایکس
جمع وزرا دلتا دوستانو ساین کوساین مربع د x تقسیم پر کوساین مربع د x یو کی مساوي کیږي د مساوات دا طرف یو تقسیم پر کوساین مربع د x کیږي د دې رابطه نه همدغه رابطه په لاس راځي یو جمع تانجان مربع د x مساوي کیږي یو تقسیم پر کوساین مربع د x ښه راځو په صورت کې د تانجان مربع په x په ځای دا قیمت وضع کوو او د مخرج کې د یو جمع تانجان مربع په ځای دا قیمت وضع کوو راځو په دې شکل عمل کوو ښایي وای زبر مساوي کیږي په وای مساوي کیږي په 2 ضرب د ساین مربع د x تقسیم د پر کوساین مربع د x تقسیم د پر په مخرج کې د یو جمع تانجان مربع په ځای یو تقسیم د پر کوساین مربع د x دوستانو د کسر شکل لري اول کسر په خپل حالت لیکو یا دویم کسر چپه کول د ضرب په حالت کې لیکو یا په اسانه طریقه لرې سره کوو نږدې د نږدې سره کوو ښه راځو ښایي دا مساوي کیږي په صورت کې کیږي 2 ضرب د ساین مربع د x ضرب د کوساین مربع د x کسر دی ساده کوو یې په مخرج کې کیږي یو ضرب د کوساین مربع د x کوساین مربع د x کیږي دوستانو په صورت کې کوساین مربع او په مخرج کې کوساین مربع یو د بل سره خلاصیږي وای مساوي کیږي په 2 په صورت کې پاتې کیږي 2 ساین مربع د x په مخرج کې کوساین یو پاتې کیږي کوساین مربع د x ختم شو یو پاتې شو یو کولی په کومه په فرق نه کوي نو راځو د وای قیمت هم ساده کو په دې شکل شو اوس چې قیمت نیسو دوستانو تابع وای مساوي کیږي یو په توان د n شکل لري یعنی د یو تابع ساین د x یوه تابع ده د x جنسه چې یو توان لري دوه د دې مشتق چې نیسو وای زبر مساوي کیږي n ضرب د یو په توان د n منفي یو مخکې ویډیو کې هم سوالونه پکې یاد کړي وو په دې کې n ضرب د یو په توان د n منفي یو ضرب د یو زبر د دې په اساس یې حل کوو ښایي وای زبر مساوي کیږي په وای زبر مساوي کیږي په 2 ضرب د 2 دغه توان مې پکې ضرب کړو n د دې توان n ده د دې توان 2 ده n ضرب دی ښایي 2 ضرب دی دا 2 په خپله ضرب دی یو په خپله یو ساین د x په خپله یعنې ساین د x په خپله د توانه یو کموو n منفي یو د 2 نه چې یو کم کړو یو توان کېږي یو توان کولی لیکو فرق نه کوي ضرب د یو زبر یعنې د ساین د x نه اوس مشتق نیسو ساین د x مشتق کوساین د x کوساین د x ښایي وای زبر مساوي کیږي په دوستانو د دغه دوانه په دې خوا 2 ضرب د ساین د x ضرب د کوساین د x د ساین د 2x قیمت دی په دې رقم یې لیکلی شو چې 2 ضرب د 2 څلور ساین x ضرب د کوساین د x په دې رقم یې لیکلی شو چې 2 ضرب د دې قیمت 2 ضرب د ساین د 2x په دې رقم یې لیکلی شو فرق نه کوي دا یې جواب ده او دا یې هم تر دې ساده جواب ده دولسم سوال ده وای مساوي کیږي په x جمع x منفي x مربع تجاذر لاندې تقسیم د پر x تجاذر لاندې جمع یو منفي x تجاذر لاندې د دې مشتق پیدا کوو د دې مشتق پوښتنه یې کړې ده مشتق د پیدا کولو پوښتنه یې کړې ده راځو ښایي مشتق یې پیدا کوو دوستانو په صورت کې که x مشترک ونیسو x تجاذر لاندې مشترک ونیسو البته په دې شکل کېږي دوستانو په دې نه که زه x مشترک x تجاذر لاندې مشترک ونیسم زه دا x په دې رقم لیکلی شم چې x مربع تجاذر لاندې د دې په خاطر چې دا جذر بیرته د هغه سره خلاصېږي د
مربع سره خلاصیږي خایزه کدا جذر خلاص نه کوم په دې رقم باندې کوم فرق نه کوي خایزه دا وځه سره کدا شم چې x د جذر لاندې ضرب دی x د جذر لاندې اما شای کیږي خایزه کدا دا x په دې رقم باندې کدا شم او دلته x مان د x مربع د جذر لاندې په دې رقم باندې کدا شم چې x x مشترک نیسم x منفي ښه x که مشترک ونیسم په دې دواړو کې دلته پاتې کېږي یو منفي د دې نه چې x مشترک ونیسم پاتې کېږي x په دې رقم دوستانه نو دلته که دغه x د جذر نه راوباسم په دې رقم x د جذر لاندې ضرب دی دلته په جذر کې یو منفي x د جذر لاندې پاتې کېږي دا د ضرب حالت کې بېرته چې ضرب کړو x د جذر لاندې ضرب د یو x د جذر لاندې کېږي منفي x د جذر لاندې مربع همدغه شی ته جوړېږي ښایي دا په دې رقم نیولی شم او x په دې رقم نیولی شم ښه راځو ښایي نو چې x په دې رقم نیولی شم د دې نه زه یو x مشترک نیسم په صورت کې ښایي x د جذر لاندې مشترک نیسم په دې رقم y مساوي کېږي x د جذر لاندې x د جذر لاندې مې مشترک ونیوو موږ ووایو چې x دا x چې دا په دې رقم نیولی شم چې x د جذر لاندې ضرب دی x د جذر لاندې ښه ښایي د دې نه مې مشترک ونیوو x د جذر لاندې پاتې شم دلته او دلته دا په دې رقم نیولی شم ښایي چې دا په دې رقم نیولی شم دغه x مې دلته مشترک x د جذر لاندې مې دلته مشترک ونیوو دلته پاتې شو یو منفي x د جذر لاندې په دې شکل علامه جمع دلته پاتې شوی یو منفي x د جذر لاندې ښه تقسیم دی پر په مخرج کې چې هر شی د یو منفي x د جذر لاندې دوستان په صورت کې x د جذر لاندې جمع وسره یو منفي x د جذر لاندې په مخرج کې x د جذر لاندې جمع یو منفي x د جذر لاندې دا دواړه یو شی دي ښایي دا یو له بل سره خلاصوم په دې شکل دلته پاتې شول په صورت کې پاتې شول x د جذر لاندې y مساوي کېږي په صورت کې پاتې شول x د جذر لاندې په مخرج کې پاتې شول یو ولیکو که ونه لیکو فرق نه کوي ښایي د دې مشترک ونیسو y زبر مساوي کېږي موږ انشاءالله چې په دې کې مشکل نه وي y مساوي کېږي x د جذر لاندې دی مشترک y زبر مساوي کېږي یو تقسیم د پر دوه ضرب دی x د جذر لاندې همدې شکل یو تقسیم د پر دوه ضرب دی x د جذر لاندې همدغه جواب دی دوستانو نو دیارلسم سوال ده y مساوي کېږي x منفي یو ضرب د x جمع یو ضرب دی x مربع جمع یو ضرب دی x په دوه څلوېښت جمع یو تابع راکړې ده د دې مشترکه وښیي ده ښایي راځو دوستانو د تابع اول لږ ساده کوو قوسونه یو د بل سره ضربوو یوه ساده تابع ترې جوړوو وروسته یې مشترک نیسو دوستان راځو اول په اول دا دوه قوسونه یو د بل سره ضربوو او دا دوه قوسونه یو د بل سره ضربوو ښه راځو ښایي په دې شکل دا مساوي کېږي پر x منفي یو ضرب د x جمع یو x مربع منفي یو یې جواب کېږي ضرب دی x مربع جمع یو ضرب دی x په دوه څلوېښت جمع یو دا په خپله راکړو راځئ دوستانو اوس دا دوه قوسونه ساده کوو یو د بل سره دا y مساوي کېږي تر اوسه y مربع y دا y زبر نه ده دوستانو په مشترک مو شیلون راکړئ ښه y مربع x مربع ډېر وکړئ x مربع منفي یو ضرب د x مربع مثبت یو دا چې یو د بل سره ضرب کړو x په دوه څلوېښت منفي یو دا دوه قوسونه هم ضرب کړل دا قوس په خپله ترتیب کړو x په دوه څلوېښت مثبت یو دوستانو راځئ دا دوه قوسونه ضربوو y مساوي کېږي په x په دوه څلوېښت منفي یو ضرب د x په دوه څلوېښت مثبت یو دا چې یو د بل سره ضرب کړو x په دوه اته ډېر وکړئ x په دوه اته x په دوه اته
منفي یو کېږي. دوستانو تابع ساده شوه. راځه اوس مشترک نیسو. وایم مساوي کېږي، وای ضرب مساوي کېږي په توان ضرب د ضریب د توانه یو کم. اته ضرب د یو د دې ضریب یو ده. اته چې په یو کې ضرب کړم هغه اته کېږي. ضرب د ایکس د توانه یو کموو، د توانه چې یو کم کړو اوه کېږي. منفي یو د یو مشترک صفر ده. کې ولیکو فرق نه کوي، نه لیکو. وای ضرب مساوي کېږي اته ضرب د ایکس په توان د یوه همدغه جواب ده.